دا هغه خیمه ده چې د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو لپاره په میدان وردګ ولایت کې درول شوې ده. د یاد مرستو راټولولو لپاره د ولایت له لوري کمیټه ټاکل شوې تر څو مرستې په شفاف ډول راټولي او زیانمنو ته ورسوي. د کمیټې مسؤلین په تجاران او عوامو وګړو غږ کوي تر څو د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. ولایت کې د بعضو ولسوالیو کې چې کوم زلزله منځته شوې ده د هغو سره د همکارۍ د ولایت مسؤلینو د محترم والي صاحب په امر یوه غونډه وشوه چې تر څو د هغو سره یو همدردي وښیو او خپل د ملکي ادارې او نظامي ادارې او د ولایت خلق په دې کې سهم واخلي. ټول ولسونه ډېر پرې خفه وي. شهیدانو ته د الله جل جلاله څخه د مغفرت غوښتنه کوو او ټپیانو ته د صحت او د عافیت د روغتیا هیله د الله له دربار څخه کوو او په ټولو هغه په هیوادوالو باندې خصوصا د میدان وردګ ولایت په ولسونو باندې غږ کوو چې له پاتې کورنیو سره او د شهیدانو د ورثو سره خپل وس مطابق هغوی سره مرسته وکړي، کومک وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکي هم د زلزله ځپلو سره خپله خواشیني څرګندوي او له هیوادوالو غوښتنه کوي تر څو په دو سختو حالاتو کې د هرات او بادغیس ولایتونو د اوسیدونکو لاسنیوی وکړي. په ولایت کې هم خیمه درول شوې ده. عام ملت او د امارت اسلامي مسؤلین ټول هغه راغلي دي تر څو دلته همکاري وکړي د خپل وس مطابق. د میدان وردګو د مجاهد ولس څخه غواړم چې نن دلته خیمه درېدلې ده چې په وس او توان کې وي هغه د هراتیانو سره د بادغیسیانو ورونو سره خپله غم شریکي خپله کومک او بسپنه دلته راوړي. د ویلو ده چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د زلزله ځپلو کورنیو سره د همدردۍ په موخه په بېلابېلو ولایتونو کې د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل شوي دي.